د کهنه شروع د یو داسې پلار نه کیږي کوم چې مرګ په حالت کې پروت دی او زوی ته نه ډېر لرې په بل ښار کې اوسي. په آخري وخت کې د پلار د لیدو دپاره د جز ټکټ اخلي خو د تنخواه دومره لږي چې یو ټکټ په هم نشي اخیستلی. په آخري وخت کې د پلار د لیدو دپاره خلکو ته سوالونه شروع کړي خو څوک په هم یقین نه کوي. هغوی ته داسې لګي وي که چېرې دا خیرمار دی. دوی په جړا کې خپله وردي خلکو ته پیش کړي د پیسو په بدل کې دا رانه واخلي خو د پیغور نه علاوه دله څوک هیڅ ورنه کړي. الټا دغلته کې سکیورټي والے راشي او دوی په زوره باندې د رپورټه بار کړي. د ده زړه د بېوسۍ د خفګان د وجې ټک چوي او بل خوا بیمار پلار ته په انتظار کې داسې لګي چې که چېرې زوی راله راغی په دې سره د هغه د سترګو نه د خوشحالۍ اوښکې بهېدل شروع شي او زوی ته اشاره وکړي خو چې څنګه لاس ور وړاندې کړي نو هغه ټول منظر غیب شي. د ده د زوی نوم ما راوي چې اوس مجبوراً په ټرک کې د خپل کور په لور روان شي چې په ذهن کې د ورکوټوالي پلار سره تېر شوي وخت تاویږي. هغه د یو ګاډي نه کوزېږي او بل ته خیږي او په زړه کې دا دعا کوي چې دا ګاډی والوځي او ما کور ته ورسوي. اخر دی د 2 ورځو سفر نه بس کور ته ورسي خو اوس د ده رکتو دپاره هیڅ نه وي پاتې. دی د غم د لاسه د مور په خپو کې کیني او د پلار ګړۍ ته په چغو چغو په ژړا شي. د هغه په مخ د بېوسۍ اوښکې بهیږي او په خولې خپلو حالاتو او نوکرۍ ته کنځلي خو دی د افسوس په ځای باندې د وخت نه د بدل اخیستو فیصله وکړي. په قرضو باندې پیسې رایوځي کړي او ځان لپاره د یو ګران جز ټکټ واخلي خو مقصد یې مزه نه بلکې چا سره ملاوېدلي. هلته کې د یو داسې کس په نظر راشي چې دی د خپل ځای نه پاسي او هغه سره خبرې شروع کړي. د چې څنګه هغه سره لاس ملو کړي نو خپل لاس زر زر ووینځي چې په دې سره دی سخت ملامته شي خو ظاهر یې نه کړي او خپله خبره په خوشحالۍ باندې مخکې بوځي. وي سر زما په ذهن کې یو ډېر ښه سوچ دی. زه غواړم چې هر یو غریب انسان دی په جز کې د سفر قابل جوړ شي. زه یو داسې کمپنۍ جوړول غواړم چې د هغې ټکټونه د حد نه سیوا ارزاني. د دې پورېدو سره هغه کس په دې پسې په خندا شي وي د جز سفر د غریب سړي کار نه دی دا د مالدار سورلی ده. غریب سړی په میاشت کې 50,000 نشي ګټلی او مالدار 100,000 دروازې ګټي. دا ته چې څنګه وې دا ممکنه نه ده. دا الفاظ ډېر سخت خفه کړي او هغه مالدار کس د ده راپاسولو دپاره خپل کسان د پسې راولېږي خو دې پانسې وي ما پوره پیسې ورکړې دي خو ده ته دا پته نه چې پیسه څه نشي کولی. پایلټ د مالدار سړي په وینا باندې جز له مخه بدله کړي او ده ته په ټوله لاره باندې بدې ردې ووایي. جز په بل ښار کې کوز شي چې په دې سره د سره دا غم پیدا شي اوس په کور ته څنګه ځمه. په دې وخت کې بابو نومې مالدار کاروباري کس د خواله راشي. ما ستا خبرې واورېدې هغه واقعي لیونتوب دی خو ستا دا لیونتوب دنیا بدلولی شي. ماره هغه کاروباري د ځان سره یو ورکوټ هوټل ته راولي چې هغلته کې مالدار سړی ورته ووایي دلته خو د حد نه سیوا شور دی خو چې څنګه د ترکارۍ نه یوه نوړی واخلي نو د مخې سره یې تاثرات بدل شي. په دې سره ما راورته خپله نظریه بیان کړي چې که چېرې دا خوراک موږ په یو غټ هوټل کې کړی نو خامخا به یې رانه 300 روپۍ اخیستې او دلته کې دا صرف په 50 روپۍ میلاویږي. فرق صرف دومره دی چې دلته کې د موسیقۍ د پاکو جامو والا د خادمانو غوندې فضول څیزونه نشته باقي یې هر څه یو شان دي. زما په نظر کې د جز سفر هم داسې پکار دی که چېرې موږ د اخبار د خوراکو د ګرانو سیټونو په ځای باندې ساده سیستم جوړ کړو نو د جز ټکټونه به خود په خود نیم شي. د دې خبرې په اورېدو سره بابو په سوچ کې لاړ شي. دا سوچ خو واقعي انقلاب راوستی شي. په تلو تلو کې هغه درته ووایي زه به په خپله کمپنۍ کې دا خبره کوم یو میاشت پس ته ما سره میلو شه چې په دې سره د ماره د خوشحالۍ حد نه معلومیږي او چې چېرته هم جز ویني نو دا خیال ورته راځي وي لږ وخت پس به هر یو سړی په دې کې سفر کولی شي. په دې کې یوه میاشت تېره شي چې دی های کس سره د میټینګ لپاره لاړ شي. هلته کې موجود هر یو کس د شکل نه غرورناک ښکارېږي خو دی دې خبرو پروا نه کړي او هغوی ته خپله نظریه پیش کړي. وي د دې دپاره موږ له جزونه اخیستل نه دي پکار بلکې جزونه به په کرۍ اخلو. وي یوه کمپنۍ داسې هم شته چې په نش قیمت باندې خپل جزونه ورکولو له تیار دي. دا زموږ دپاره یوه ډېره ښه موقع ده. د ده دا عقل او سوچ دغلته کې موجود هر یو کس په سوچ کولو باندې مجبور کړي او ټول د دې خبرې سره اتفاق وکړي. د میټینګ د ختمېدو نه پس بابو ته ووایي وي زه غواړم چې ستا پرې منصوبې زر تر زره کار شروع کړم خو مصیبت دا دی چې د دومره ډېرو پیسو د بندوبست دپاره 6 میاشتې ټیم به لګي. د هغې پورې ته په 1 کروڑ روپۍ باندې حکومت سره د خپله منصوبه رجسټر کړه ولې چې هسې نه د دې نه مخکې په دې باندې څوک کار شروع نه کړي. د ماره دپاره 1 کروڑ روپۍ غرو خو بیا هم دې هغه ته ځان پاتې رانهولي او په پوره اعتماده طریقې سره ورته ووایي وي سمه ده د قرض دپاره دې کله یو بینک ته منډه وهي او کله بل ته چې 40 بینکونه د ده درخواست مسترد کړي ولې چې د سره د ضمانت دپاره هیڅ نه وي خو دې د درېدو په ځای باندې د خپل کور او د پټي په بدل کې د خپل کلي د مالدار سړي نه پیسې وغواړي چې هغه د ده نه د دې د استعمالولو په باره کې تپوس وکړي چې په ښودو سره هغه ورله بغیر د سنیټې پیسې ورکړي. اوس د حکومت د اجازتنامې نمبر راشي چې دې دغه ځای افسر
افسر ته په ګنټو انتظار وکړي چې په دې کې د چټۍ وخت راشي او په تلو کې هغه ته معذرت وکړي. بېغم مه کوه، سبا به زه ستا کار د ټولو مخکې کوم. په سبا باندې دې چې څنګه ورشي نو د هغه اسسټنټ ورته ووایي زموږ مشر خلکو سره صرف د دروغو وعدې کوي، ځان د هسې وخت مه بربادوه. چې دا خبره د ده زړه مات کړو چې څنګه خپل کلي ته تلو والی نو په دې وخت کې د غوږو له یو خبر راشي. وامي صحافي به نن وزیر اعظم سره انټرویو کوي چې په دې سره درته رایاد شي دا خو هغه ښځه ده کومې سره چې زما په ایرپورټ کې خبرې شوې وي. دې هغې ته وایي ما سره یو داسې خبر دی چې هغه تا مشورولی شي، خو شرط دا دی چې ته ما د ځان سره یې بوځې. هغه دې د ځان سره روان کړي، خو چې د وزیر اعظم د کسانو د نقلي کارت ته پام شي نو هغلته کې ودرېږي. دې چغې وښي صرف یوه خبره ورته کومه چې د راواز پورېدو سره هغه ورته دلته راتلو دپاره ووایي. دې هغلته کې خپله ټوله خبره وکړي. زموږ په کلي باندې ریل تېرېږي خو د سټېشن د ناموجودګۍ د وجې څوک هم پکې تللی نه شي. زما پلار حکومت ته 20 کاله خطونه ولیکل خو د هغې اړخه هېڅ قسمه څه جواب رانغی. ما احتجاج وکړو، پولیس بوتلمه، پلار سره مې جګړه وکړه او اخر دا کلي مې پرېښوده چې 7 کاله پس راته د پلار د بیمارۍ خبر میلو شو چې جز د ګران ټکټ د وجې پلار رانه د رضا کولو بغیر لاړه. زه اوس یو داسې کمپنۍ جوړول غواړم چې غریب پکې هم سفر کولی شي. په دې سره د وزیر اعظم د سترګو نوښ کې روانې شي او فوراً هغه افسر بغیر د څه انکاره د لایسنس ورکړي چې د یو ځل بیا خوبونه لیدل شروع کړي. خو د خوشحالي د ډېر وخته پورې پاتې نه شي. دته د خپل پایلټ د اړخه خبر میلو شي د کمپنۍ موږ له د جزونو راکولو نه انکار وکړو. زموږ حکومت د دې کمپنۍ نه د جزونو نقشې غوښتلې وي چې د راز د وجې هغې کمپنۍ نه صرف انکار وکړو بلکې په تا باندې 15 لکه روپۍ جرمانه هم ولګوله. د مخې سرې په هغې افسر پسې لاړ شي تا زما ارمانونو سره لوبې وکړي چې کس د ملامته کېدو په ځای باندې دته په خبرو شي ولې چې هغه په خپله باندې د یوې غټې کمپنۍ چمچه وه. ماره په بابو پسې لاړ شي خو هغه هم د هغې کمپنۍ ټټو خیچي او په دې خبرې رخصت کړي. دغه کمپنۍ په ټول ملک باندې راج کوي. په دې سره هغوی دته سوچ ټوټې کړي او په قرض کې ډوب کړي. کور ته په راتلو سره دې د غصې نه خپل ټول لوښي مات کړي چې ښځه ورته په ژړا کې ووایي کله ناکله د میوې په پخېدو کې وخت لګي، لږ صبر وکړه. د سهار په وخت کې د ده یوې وړې مرغۍ ته پام شي چې په ذهن کې یو نوی خیال راشي. واړه جزونه لږه خرچه کوي او د لنډ ځای دپاره استعمالېږي. که چېرې موږ لویې فاصلې په وړو حصو کې تقسیم کړو نو بیا پکې هر غریب الوتی شي چې دا سوچ یو ځل بیا په ده کې یو نوی امید را پیدا کړي. هغه د وړو جزونو والې کمپنۍ سره رابطه وکړي او هغوی ته دغه جزونه د مسافرو په جزونو کې د بدلولو دپاره ووایي. که چېرې د ملک 2% خلکو په دې کې سفر شروع کړو نو نه صرف دا به خپله خرچه وباسي بلکې پیسې به هم ګټي. دا خبره د کمپنۍ والا سخته خوښه شي خو ماره پټ په پټه پوهه وي چې کمپنۍ والا به خامخا ګزار کوي. د دې دپاره د خپله نوې کمپنۍ د خپلې ښځې په نوم رجسټر کړي چې د بدل نوم په لیدو سره هغه افسران د مخې سرې پې دستخط وکړي. اوس صرف لږ غوندې پیسې پکار وي دې دپاره چې په کرۍ جزونه واخلي او کلي په کلي واړه ایرپورټونه جوړ کړي. د دسقر د بکرې دوکانو چې د کامیابۍ دپاره هغه ورله خپلې ټولې پیسې ورکړي خو هغه لږې خپلو رشته دارو ته رنګونه وکړي چې هغوی ورله د خپل وس نه سیوا ورکړي خو بیا هم هغه ناکافي. د کلي والا ده ته وایي موږ خپلو خپلوانو ته هم ویلي دي بېغمه شه په دغه پیسو باندې هغه په ټول ملک کې 1500 زاړه ایرپورټونه ونیسي کوم چې به د انګریزانو په وخت کې استعمالېدل. دې په هغې کار شروع کړي او بل خوا ملګري ورله سیسټم جوړوي، هر څه ټیک ټاک روان خلک دړادړ سفر شروع کړي. خو چې څنګه دا خبر دا غټې کمپنۍ مشر ته ورسي نو هغه د پایلټانو له د غټې تنخوا لالچ ورکړي او ځان ته راواړي. خو دې همتونه بېډ یو په لږه تنخوا باندې ریټایر پایلټان د ځان دپاره راغواړي او هغه د کمپنۍ مشر د ده نه قلار نه شي. یو ورځ د ده جز نه په روانه کې لوخړې روانې شي چې پایلټ یې په ایمرجنسي کې راکوز کړي. وروستو د ده پته ولګي چې دغه پایلټ له رشوت ورکړی شوی. په دې سره په میډیا کې په ده پسې خبرې شروع شي د دې د خلکو ژوند سره یې لوبې کوي. دې پریس کانفرنس راغواړي او ټولو خلکو ته دا واضح پیغام ورسوي وي زموږ جزونه محفوظ دي، موږ سره د ټولو نه زیات تجربه کار پایلټان دي. زه صرف دا هر څه دې دپاره کومه چې یو بل زوی زما غوندې درده تېر نه شي. د دا خبرې د خلکو زړونو ته کوزي شي او خلک واپس ټکټونه اخیستل شروع کړي. د ملګري د سره مرسته شروع کړي چې په دې کې هغه ورځ راشي د کومې چې دی د کلونو راسه په انتظار و. د جز د الوتو دپاره تیار ولاړي خو ایرپورټ په مکمله توګه خالي. دې پکې خپله ښځه کښېني خو د ډېر وخته پورې چې یو کس هم رانه شي نو په دې سره د ده سترګې د اوښکو نه ډکې شي. وي دا هر څه دوکه وه، ما د بې حسه خلکو دپاره دا هر څه کول. په دې وخت کې د دې انجینر ملګري په منډه باندې راشي او د ځان په وهلو شروع واچوي. وي دا ټوله مسله زما سیسټم جوړه کړې ده. خلک ټکټونه اخیستل غواړي خو سیسټم کار نه کوي چې په دې وخت کې دوی یو داسې منظر ویني چې د ما را زړه باغ شي. د بل ایرپورټ جز راکوز شي چې ته نه بوډا
بوډاګان او غریبانان په خوشاله را روان شي او واړه پکې دومره خوشالي چې را کوزیدو ته زړه نه کیږي. د دنا خپل قوم دومره خوشالي چې یو کس د لاسونو ښکلولو ته تیار او په دې سره د پلار او خپل خوب سر ته پرسولو کې کامیاب شي. تاسو ته دا نانه کہانی څنګه ولګیدا؟ ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.